دا راته ووایه اعزاز خان چې ستاسو په دې سوشل میډیا یو ویډیو ډېره زیاته چلیږي د ډانس هغه ډانس ولې بعضې خلک کمنټو کې وایي چې یاره نشه کې و بعضې وایي چې څه چلو دا ولې وجه څه وه یا یو ویډیو وایرل شو د هغې نه مو خوند واخیستو نو بس ټیک ټاک ته راووتو او جي اعزاز سکول وایي که ویلې دی ویلې مې دی اوس مې پرېښی دی پنډ ملګرو دا اعزاز دیروجی دی کوم چې یو ډېر زیات مشهور ټیک ټاکر دی څو ورځې مخکې د دې یو ویډیو هغه وایرل شوی وه کوم چې په ټیک ټاک باندې ډېره زیاته په ګردش کې وه نو هغه ویډیو په باره کې ورسره صادق تورود یې هم تپوس کړلی چې آیا کومه د ډانس ویډیو چې وه ستا وه آیا ته په نشه کې وې تا د ډانس ویډیو کړی یا داسې بله وجه وه خو هماغه پوره ویډیو وکته په هغې کې ولدي داسې ریزن ورنکړو چې په هغه طریقې سره هماغه ویډیو ریکارډ کړې ده البته را به شو دې طرف ته لکه دې موټر سایکل دی هلک له چا اخیستی او د اعزاز دیروجي له نو دا بیا هغه په دوکان کې ولاړو مصري ته یې ودرولې وه موټر سایکل څه خراب و نو په دې باندې د ده ماما راشي ورته وایي چې بچې دا موټر سایکل تا له اخیستی چا دی ستا سره وایي یو آیفون در سره دی زما سره وایي دونه پیسې نشته چې زه تاله والم ستا د پلار سره دونه پیسې نشته چې تاله هغه والي نو وایي دا د کم سایډ نه راله چې هغه تا دا واخیسته نو په هغې کې چې کم دی اتې هم چا ویډیو کړی ریکارډ کړی هغه ویډیو هم دونه ډېره زیاته چلیږي نو زه به تاسو ټولو ته هغه دې په عموم یم چې هغه ویډیو باره کې مونږ یو ویډیو جوړه کړې وه هغه ټوله په ډسکرپشن کې به لینک هم وي که تاسو کتل غواړئ خو لکه په خپل بچو کشرانو ماشومانو باندې په دې نن سبا دور کې ډېر خصوصي نظر وساتئ ځکه غلط خلکو له ورله لکه د خپل بچو نه خامخه د تپوس کوئ کپړې د کم سایډ نه رالي دا موبایل دی دا موټر سایکل دی مختلف کم قسمه شیونه لکه هغه سبا دپاره چې کم ستاسو د شرم سبب ګرځي نو هغه تاسو له پکار ده چې مخکې د هغې مخنیوی وکئ او دغه شرم او فساد نه ځان هغه په امن کوئ دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره